ترجمه او تفسیر. وړاندې کوونکی مفتی عبدالاحد خاکسار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. د شمشاد رادیو ټولو اوریدونکو او د تفسیر او ترجمه ټولو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبدالاحد خاکسار د تفسیر او ترجمه دغه خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې د صحت جامه په تن ولرئ او ورځ مو په خیر پیل کړئ. د سورة بقره د تفسیر او د ترجمه زمونږه د دې دوه آیتونو ترجمه شوی و. نن د دریم آیت ترجمه ده چې الذین یؤمنون بالغیب. د متقیانو صفات الله ذکر کوي او هغه صفات د متقیانو ضرورت ورته، ځکه الله ویلیو چې دا قرآن هدایت دی د تقوادارو د پاره. نو اوس دا تقوادار څوک دي دا خلق پیجندل ضرور دي. نو الله تعالی د هغې د پاره هغه بیانو که چې دا نامعلومه خلق معلوم شي او خلق او پیجني او د دوی ملګرتیا وکړي. او قرآن چې د چا د پاره هدایت دی هغې خلکو سره نور عام مسلمانان هم یوځای شي. رب العالمین جل جلاله د متقیانو صفات ذکر کوي. الذین یؤمنون بالغیب. متقیان هغه خلق دی، الذین هغه کسان یؤمنون چې تصدیق کړي بالغیب په غیبو. مومنان هغه خلق دی چې تصدیق کړي په غیبو، یعنی یقین کړي، باور کړي چې په غیب باندې مونږ ته څه بیان شوي دي، مونږ په سترګو نه دي کتلي، دا برحق دي د پیغمبر د خولې مبارک نه چې مونږ ته څه ویل کیږي، مونږ په هغې باندې ایمان لرو. الذین یؤمنون بالغیب. هغه کسان چې تصدیق کړی دی بالغیب په غیبو. ویقیمون الصلاة او قائموي منځ. قائموي منځ مطلب دا دی 5 وخته منځ خپل صحیح ادا کوي. ومما او د هغې مال نه رزقناهم چې مونږ ورکړی دوی ته ينفقون خرچ کوي. کم مال چې مونږ ورکړی دی هغه دوی خرچ کوي. نو دلته یقیمون الصلاة کې دې طرف ته اشاره شو، اقامت د منځ دې ته وایي چې د شرایطو سره پوره وشي. ومما رزقناهم او د هغې مال نه چې مونږ ورکړی ينفقون دوی خرچ کوي. نو دا بل صفت د متقیانو شو چې صدقې او خیراتونه به د الله تعالی د رضا د پاره کوي د الله په نوم. نو اولنی صفت دا دی یؤمنون چې دوی تصدیق کړی دی، یعنی ایمان لري، باور لري بالغیب په غیبو. ایمان او اسلام کې علماء کرام فرق کوي، بلکې قرآن عظیم الشان خپلم د دې فرق قائل دی. ایمان او اسلام هر سړی په دې باندې پوهېدلی شي. ایمان او اسلام کې فرق علما داسې کوي، نور تفصیل به انشاءالله خپل ځای کې وکړو، صرف د دې یادګیرنې د پاره او لږې پوهې د پاره چې موږ ستاسو دې مسلې ته ستاسو لږ ذهن راشي او علم هم پې زیات شي. یوازې په اقرار د خولې سړی مؤمن کېدلی نشي چې دی صرف په خولې دا اقرار وکړي چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله. مگر مسلمان ورته ویل کیږي خو مؤمن ورته نشي ویل کېدی د خولې په اقرار. او مؤمن هغې ته وایي چې اقرار لساني وي، په ژبه هم ووایي، ولیکن تصدیق قلبي لري، په زړه باندې په هغې خبره باندې مطمئن وي او په هغې باندې صادق وي، دې ته مؤمن ویلی شي. ځکه قرآن عظیم الشان هم په دې باندې بحث کوي. د باندې څه خلک رسول الله مبارک ته راغله او هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته موږ ایمان قبول کړی دی او موږ د ایمان
د پاره سختو تغاړه یې خده یو احسان غوندې کو پر رسول الله مبارک باندې رب العالمین جل جلاله آیت نازل ک قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا محبوبه د خلکو ته وایا دا باندو والا راغلی تا باندې د خپل اسلام احسان کوي د خپل ایمان احسان در باندې کوي چې موږ ایمان قبول کړه خو تو ورته جواب کې وایا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا تو ورته د سی وایا چې تاسو اسلام قبول کړی د ایمان هم نه دی قبول کړی معلومیږي دا چې اسلام او ایمان کې فرق شته نو هر مؤمن مسلم کېدلی شي اول به مسلم وي مسلمان به شي بیا و مؤمني خو هر مسلمان مؤمن کېدی نشي دا لویه مرتبه ده او قرآن عظیم الشان تقریبا عرضه کې وعدم چې کړي مؤمنانو سره کړي وانتم العلون ان کنتم مؤمنین الله وی تاسو سپر طاقت یې تاسو قوي طاقت یې خو که ایمان والا ځانونه هم جوړ کړه همدغه سه حدیث جبرئیل د مشکات کې مرضی کتاب الایمان کې اولنې حدیث ته د مشکات شریف جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام پوښتنه کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نمل اسلام څه شی دی رسول الله مبارک جواب ورکي بیا ورپسې پوښتنه کوي مل ایمان څه شی دی معلومیږي دا چې دا دوانه سره جدا دي یؤمنون چې دوی ایمان لري بالغیب په غیبو غیب څه ته وایي علامه علوسی رحمت الله علیه هغه په غیب او غایب کې فرق بیانوي چې غایب جدا شی دی او غیب جدا شی دی علامه علوسی رحمت الله علیه فرمایي غیب دی توای ما لا تراه وهو یراک غیب دی توای چې ته هغه سیز پسترګو باندې نه ویني او هغه تا ویني دی ته غیب وایي او غایب هغې ته وایي ما لا تراه ولا یراک چې نه ته ویني نه تا ویني نو که د علامه علوسی رحمت الله علیه تحقیق را واخلو چې غیب دی ته وایي چې ما لا تراه وهو یراک تا هغه نه ویني خو هغه تا ویني نو مطلب ته څوک دی غیب نه مراد الله دی مونږ الله ته ښکارو ولیکن الله مونږ ته نه ښکاري غیب نه مراد فرښتې د رب العالمین جل جلاله دی مونږ هغوی ته ښکارو هغوی مونږ ته نه ښکاري غیب نه مراد پیریان دي مونږ ورته ښکارو مونږ ته نه ښکاري نو داسې ایمان بلرې چې دا دوه طبقې وروستنی د الله مخلوق دی دا ټول ما منلی امنت بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر دا ټول دی منلی نو د علامه علوسی رحمت الله علیه په وینا باندې مؤمن هغې ته وایي چې دی په غیبو باندې ایمان لري مطلب د الله وحدانیت او د الله وجود مني د فرښتو وجود مني د پیریانو وجود مني وغیره وغیره داسې خو لیکن بعض علما پکې فرق نه کوي هغوی د ترادف قایل دي هغې وایي چې غیب او غایب کې څه فرق نشته دا الفاظ مترادفه او معنای واحده دي الفاظ بدل دي خو معنای یو دی نو که چیرته مونږ دا غیب او غایب سره فرق نکو نو بیا د دې علماو په نسبت باندې چې څوک د ترادف قایل دي دې نه مراد بیا موږ د قیامت ورځ اخلو د دې غیب نه مراد حساب کتاب پکې راغی قبر پکې راغی جنت پکې راغی سوال او جواب پکې راغی قیامت ورځ دام په غیبو کې دا مونږ ته نه ښکارېږي نو د دې علماو په نسبت باندې په قیامت باندې بم ایمان لري دا د غایبو نه دی حساب او کتاب چې په ورځ د قیامت کې کیږي دا مونږ ته په سترګو نه ښکاري مګر ایمان به پرې لري د قبر سوال جواب مونږ ته فی الحال په سترګو باندې نه ښکارېږي مګر ایمان به پرې لري جنت او دوزخ لا چا لیدلی نه دی مګر ایمان به پرې لري دي ته ایمان بالغیب وایي نو مومن هغې چاته وایي چې په دې ټولو څیزونو باندې ایمان او تصدیق لري اقرار یې کړی دی چې دا ټول برحق دي نو دا اولنی صفت د متقیانو شو چې ایمان بالغیب دی او د دې تعلق د زړه سره دی د ایمان بالغیب تعلق د زړه سره دی ځکه زړه هم پټ دی او غیب هم پټ دی منافق غوندې نه وي چې په خوله باندې ایمان لري او په زړه باندې کافر دی نه اولنی مسله د زړه نه شروع کړه اصلاح د زړه اول ډیر ضرور دی نو که مونږه تحقیق د دې خبرې ته راشو چې غیب څه ته وایي نو علما فرمایي غیب هغې ته وایي چې حواس خمسه نشي معلومولی حواس خمسه انسان 5 حواس لري په دې باندې اشیا معلوموي غیب هغې ته وایي چې په دې یوم نه معلومولی شي لکه مثال سترګې لیدلی نشي غوږونه نشي اورېدلی او نه عقل معلومولی شي دې ته وایي غیب مثال په طور جنت او دوزخ مونږ لیدلی نه دی او نه مو د هغې خوند څکلی دی مګر پیغمبر راته ویلی دی او موږ منلی دي دې ته ایمان بالغیب وایي
او اقرار هم کړی چې الله او رسول رښتیا ویلي دي. دویمه دا چې ایمان بالغیب دی ته وایي چې موږ نه څه لیدلي دي نه هم اورېدلي دي مګر الله او د الله رسول چې څه راته ویلي دي دا مونږه داسې منلي دي لکه څنګه چې یو انسان په خپلو سترګو باندې لیدلی وي. نو ایمان بالغیب دی ته هم وایي چې الله او د الله نبي څه وویلې ته به یې داسې منې لکه تا چې په سترګو لیدلی. د دې وجې نه حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي که دې عالم غیب نه ما ته دا ټولې پردې لرې کړی شي او دا ټول سیزونه الله تعالی ما ته په سترګو باندې وښیي چې دا جنت او دا دوزخ شو او دا چې کوم دی اعراف شو دا میدان حشر شو دا ټول الله ما ته په سترګو وښیي. حضرت علی صاحب فرمایي زما په ایمان کې ذره بره زیاتی نه راځي زیاتوالی پکې نه راځي. ولې وایي ما په غیب داسې منلی لکه یو انسان چې یو څیز په سترګو وګوري نو زما ایمان پې څه زیات شي هغه مخکې نه منلی. نو ایمان بالغیب دی ته وایي داسې به یې منې لکه تا چې په خپلو سترګو لیدلی. نو چې کومه خبره رسول الله مبارک اجمالي کړي هغه به اجمالي منې او کوم کې چې تفصیل کړی به تفصیلي منې دې ته ایمان وایي. اوس که یو سړی دا وایي که په سترګو یې وګوري بیا ایمان قبول کړي نو مسله دا ده که چا په سترګو دا ولیدل دغه څیزونه او بیا یې قبول کړو نو دې ته ایمان بالغیب بیا نه وایي هغې ته بیا ایمان بالمشاهده وایي. په سترګو یې لیدلی او دغه ایمان بالمشاهده د الله په دربار کې بیا قبول نه دی. لکه مثال د زنقدن په وخت کې انسان فرښتې وویني نو که بیا یې ومني نو ایمان خو قبول نه دی. که د زنقدن په وخت کې یو سړي فرښتې ولیدل او بیا یې وویلې چې بس یا الله زه اوس منم چې ستا فرښتې شته دغه ایمان الله ته قبول نه دی. قبر سه انسان ورغی مړ شه قبر کې دفن که د دفن نه بعد ورته فرښتې راغلی او د هغه وخت کې چغه وهي چې الله اوس منم نو علما لیکي دغه ایمان بیا قابل د قبول نه دی. ولې د متقیانو صفت یو دا دی چې ته به ایمان بالغیب لري. نو مسلمانه ایمان بالغیب مسله د اول قوي کا وروسته چې د وکتل او ایمان د په مخ کې درلودنه زیادت به پکې راشي قوي بشي په معنا د دې چې قوي بشي. خو هغه وخت کې وای چې الله اوس منم نو دغه ایمان بیا الله تقبل نه دی. دویم د ایمان بالغیب نه مطلب دا هم کېدلی شي چې مؤمنان هغه خلک دي چې د خپل پیغمبر معجزات کې نم کتلی وي او په سترګو ورته ښکاره شوی هم نه وي مګر هغه تصدیق کوي هغه مني دې ته ایمان بالغیب وای. لکه حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه چې ابو جهل ورته ویلې چې خبر خو نه صدیق وینا وای اوس خو د محبوب د اسمکه نه د اسمان خبرم کوي وای چې معراج ته تلو نو صدیق صاحب نو وی صبر وکړه کې تفصیل کوم پښتنه کوم وای دغه سی ویل چې څنګه ته وای او وای تام رښتیا ویل زما محبوبم رښتیا ویلی. ایمان بالغیب دی ته وای چې پیغمبر دې سو ویل ته به منی دې ته ایمان بالغیب وای. یو صحابي واقعا بیانوي رسول الله مبارک د یو سړی نه اوخه واغستله قیمت ور سره خلاص شو. نبی علیہ السلام فرمایي راځه چې لاړ شو زه درته پیسې را واخلم او در به کم. سړی روان دی رسول الله مبارک هم روان دی لاره کې سنور کسان مخې تراله دې سړی ته وای دا اوخه دې په مونږ نه خرڅه او ورته وای دا اوخه ما خرڅه کړې ده کنه خیر چې دته د په کم قیمت ورکړې ده نه زیات قیمت پیسې مونږ درکو خو مونږ ته راک. د سړی پسړه کې هغه د پیسو محبت راغې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وای چې دا اوخه اخلي کنه دا بل چاته ورکم. رسول الله مبارک ورته ما در ناغسته ده کنه. د سړی ورته وای ګوا لري کګوا لري چې اوخه درکم کنه لري نو بس پرې د چې بل چا باندې خرڅ کم. رسول الله مبارک صحابو ته مخ راواړو وای زما د پاره به څوک ګواهي وکړي دې سړي ته. یو صحابي پاسې دوی قربان زه ګواهي کوم چې دا تا اغسته ده تاسو ور سره خبره خلاصه کړې تاسو اغسته. رسول الله مبارک ورته وای دا چې ما کله اغستله ته خو نه وې ته به څنګه ګواهي ورکې. او ورته وای محبوبه ته چې مونږ ته د اسمان نه هغه خبرې راوړې چې زمونږ په سترګو نه ښکاري او عقل زمونږ نه مني او مونږ یې تسلیمو هغه وخت کې ایمان در باندې لرو نو دا خو تا خپله مونږ ته بیان کړي دي. نو چې هغه څیز چې مونږ په سترګو نه ګورو مونږ یې منو او چې دا اوښه مونږ په سترګو کتله ولې بیا نه منو. دقسې به ګواهي ورکوم لکه څنګه چې تا ما ته وویلې چې ما اخیستې ده ګواهي ورکوم چې دا تاسو اخیستې ده. دې ته ایمان بالغیب وایي. یو د ایمان بالغیب ترجمه ده چې پیغمبر څه وایي نو دی مني. نو ته به داسې ایمان جوړ کې چې ستا پیغمبر څه خبره راغله واقعاتو کې نقل شوه صحیح احادیثو کې نقل شوه بیا پکې چونچرا مه کوه دا پکې مه وایه چې یاره دا د ذهن نه خلاف دی او دا د عقل نه خلاف دی. نه د دې اجازه تا ته شریعت نه درکوي. بیا به منې اسلام وایي دې ته چې تا ته د دلایلو دپاره وخت نه درکوي چې ته پکې بحث وکړې. نه پیغمبر چې څه وایي به منې. عبدالله ابن مسعود
رضی الله تعالی عنه د یو ځل د یو تابعی سره مخامخ شو. تابعی هغې ته وایي چې صحابي کتلی د هغې په لاس ایمان قبول کړی. نو دا تابعی عبدالله بن مسعود ته وایي چې تاسو لوی فضیلت لرئ چې رسول الله مبارک مو خپل سترګو لیدلی او ایمان مو قبول کړی دی. دا ستاسو لوی فضیلت دی د صحابو. عبدالله بن مسعود ته وایي چې تا ته الله لوی فضیلت درکړی. ابن مسعود ورته فرمایي قسم دی په تاسو لوی فضیلت مونږ نه لرو، تاسو لوی فضیلت لرئ. وی ولې؟ وی وجه دا ده چې رسول الله مبارک په هغه وخت کې وو معجزې هم موجودې وي، معجزې بالمشاهده مونږ کتلې. اوس هغه مبارک نشته او تاسو منلی دی او د هغې معجزې هم تاسو منلي. نو ستاسو فضیلت په مونږ ډېر دی دلته په ایمان بالغیب کې. او قسم سره دا خبره وکړه. بیا دا آیتونه ولوستل چې الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب دی ته وایي که ستا ذهن مني او که نه مني ته به یې منې چې ستا د محبوب د خولې مبارکې نه بیان شو، بس په هغې ایمان ولره. تفسیر ابن کثیر کې هم داسې روایات معلومیږي چې هغه روایاتو نه داسې معلومیږي چې د هغه کسانو فضیلت پکې بیان شوی دی چې وروسته چا ایمان بالغیب پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې چې کومې خبرې نازل شوي دي د هغې تصدیق کړی دی ته ایمان بالغیب وایي. خو دې ته جزئی فضیلت وایي. کلی فضیلت صحابه کرامو ته حاصل دی، خو جزئی فضیلت کې بعضې انسانان داسې خلق شته چې صحابه او هغه مرتبه نه ده ګټلې، مګر په جزئی فضیلتونو باندې دغه خلکو تابعین او تبع تابعین او نورو علما کرامو ګټلې. دې ته جزئی فضیلت وایي، ولیکن کلی فضیلت هغه صحابه کرامو ته حاصل دی. نو دا اول صفت د متقیانو. دویم صفت دا دی ویقیمون الصلاة او قایمي منظم. دا دویم صفت د متقیانو دی. نو ته وګوره د یو انسان مونځ ته که چېرته مونځ یې صحیح وي نو دا متقي دی، او که مونځ نه ځان خلاصوي نو دې کې د تقوا صفت نشته، بیا ورته متقي نشي ویلی. ویقیمون الصلاة مطلب دا قایمول دې ته وایي چې د ټولو شرایطو سره برابر وي. زر زر او بې طریقې مونځ کول دې ته اقامت نه وایي، ځکه قرآن اقامت الصلاة ویقیمون الصلاة ذکر که چې دوی منځونه قایموي، یعنې د شرایط سره برابر کوي. نو ته که ځان ته متقي وایي نو مونځ دې صحیح وکړه. دویم صفت قرآن کې د متقي د مونځ د صحیح والي راغلی دی چې مونځ به صحیح وي. او دا خبره د ځان نه کوم. عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما هغه فرمایي چې اقامت الصلاة څه ته وایي؟ وی اقامت الصلاة اتمام الرکوع والسجود والتلاوة والخشوع. اقامت د مونځ دې ته وایي چې رکوع دې پوره وي، سجده دې پوره وي، تلاوت دې په صحیح طریقې کړی وي او په زړه کې دې ویر هم د الله نه پوره موجوده وي. دې ته اقامت الصلاة وایي چې مونځ به قایمه. صرف داسې مونځ کول نه. په حدیث مبارک کې راځي د منافق دا علامه ده چې تر ناوخته پورې به دی ناست وي، مونځ به خپل ناوخته کې د هغې نه بعد به راپاڅېږي او څو ټونګې به ولګوي او بیا به ځي. نو دا داسې نه پکار. مونځ باید چې په ښکلې طریقې باندې وشي، په صحیح طریقې باندې وشي. دې ته د متقي دویم صفت په مونځ کې ویلی شوی. او د مؤمنانو په صفت کې په سورة المؤمنون کې هم داسې راځي الذین هم فی صلاتهم خاشعون. هغه کسان چې په خپل مونځ کې هغې کې ویره وي، خشیت من الله وي، نو دغه انسان دا د متقي صفت لري. بل د اقامت الصلاة نه مراد دام راځي چې دا په لمانځه کې الله تعالی ته داسې په خشوع او خضوع باندې ولاړ وي چې په زړه کې ویره وي، چې ځان نه ګرئ، ګیره کې ګوتې نه وهي، پوزه کې ګوتې نه وهي. ځکه که داسې مونځ کوي نو دا مونځ نه دی. ځکه مانځه کې الله تعالی خپل رحمت انسان ته مونځګزار ته متوجه کوي. کله چې مونځګزار توجه بل طرف ته د لمانځه نه واړوله نو بیا دغه انسان ته د الله تعالی رحمت مخامخ نه وي. د الله تعالی غ رحمت بیا ته مخامخ کیږي نه. نو باید چې د په لمانځه کې خپل هغه د زړه حضور چې حضور قلبي ورته وي باید چې دا الله تعالی ته بالکل برابر وي. ځکه یو شاعر وایي چشم من در چشم تو جای دیگر، چشم من در چشم تو چشمای تو جای دیگر، من تماشای تو کردم تو تماشای دیگر. الله فرمای انسان زتا تا ګورم ته په عبادت باندې ما ته ولاړې، رجوع دې ما طرف ته کړې ده، نیت دې تړلې چې الہ العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین. نیت دې تړلې ده او ما سره دې وعده کړې ده چې یا الله عبادت بستا کوم، مدد بستا نه غواړم، زتا ته متوجه یم، ستا هغه الفاظو ته متوجه یم، خپل رحمت مې درته مخامخ کړی او ستا زړه بل ځای کې ګرځي را ګرځي. نو دا خو بیا صحیح نه دی که نه؟
نو اقامت الصلاة اتمام الرکوع والسجود. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو ځل فرمایي صحابو ته بدترین غل هغه دی چې په مانځه کې غلا کوي. یا رسول الله مانځه کې څنګه غلا کوي؟ صحابه ورته وایي. رسول الله مبارک ورته فرمایي مانځه کې غلا کول په دې معنا چې رکوع سم نه، سجده سم نه، قیام سم نه، قومه سم نه او جلسه سم نه، نو دې ته ویلی شي په لمانځه کې غلا کوونکی. او دا په ډیرو انسانانو کې دا عادت موجود چې مونځ په صحیح ترتیب نه کوي، په صحیح طریقې سره مونځ نه کوي، او دا د شریعت نه خلاف دی. ځکه چې تل مانځه ته ودرېږي، د دې یو داسې مثال لري لکه یو معمار چې کور جوړی، نو د اول نه لاندې بنیادونه ورته صحیح کیدي، بیا د هغې نه بعد ځان سره هغه کم مزدوران چې اغستي هغې ته وایي چې سیمټ ښایسته برابر کوي. نو هغې نه بعد چې سیمټ کله راواخلي، نو بیا چې دی دیوال وهي، نو یو خښته هغه سر کې کیدي، بله خښته دې سر کې کیدي، منځ کې یو تار ولګئ، په دغه تار باندې برابر هره خښته لګئ، او بیا چې کله دغه مساله غورځئ په دې دیوال، وګوري که یو ګټکی پکې وي، یوه تیږه پکې وي، هغه ته لرې کي، او بیا د هغې نه بعد چې دا خښتې څو قطار ولګئ، نو بیا هغه کم تار غوندې چې ورسره وي په هغې باندې وګوري چې دیوال سیده دی که نه. نو که چېرته په دغسې انداز باندې دا سړی 20 منزل هم جوړ کړي، نو کور به یې روغ وي. او که چېرته بغیر د دې نه بې ترتیبه صرف خښته لګوي، نو عن قریبه ده چې دغه دیوال به متر قدر هم جګ نشي، پرې به وځي. د دې وجې نه یو شاعر وایي چې ته کوشش کوه چې د اول نه بنیاد د دیوال صحیح وخیږي. نو دغه مثال د منظم دی. نو که مونځ د اول نه نیت، رکوع او قیام، قومه دا د برابر وروستی مونځ دې هم جوړ دی، او که د اول نه ولاړې چې خلک یو مثال وایي چې ناست یم تا سره او زړه مې په کندو کې دی او جار دی د کامې نشه، نو داسې څوک نه کوي چې ته ولاړ په لمانځه یو قیسې او حسابونه دې پکې د دوکانونو شروع کړي. نه، اول نه دې د مونځ ابتدا صحیح وکړه چې وروسته پورې مونځ یې صحیح برابر وخیږي. دا دیوال لکه څنګه چې برابر ځي، دقسې به ستا مونځ هم صحیح برابر وي. د دې وجې نه یو شاعر وایي خشت اول چون حد معمار کجا، خشت اول چون حد معمار کجا، تا ثریا میں رود دیوار کجا. که اول نه دا خخته لگه کاگه که خود الاخره پوری بدا دیوال کوگ روان وی. که دا اول نه دا خخته برابر کړنو ټول دیوال بسی در روان وی. دغه سی مسلمان اورورا که دا اول نه دا منز اغا ترتیب برابر کو توجه دی برابر وا، نو منز صحیح روان دی. کنه اسی بستومانه که ځان خو لیکن رب العالمین جل جلاله بے قبلینا. نو باید چی دا د متقیانو بل صفت ته چې منځ به قایموي. او رب العالمین جل جلاله په سورة مومنون کې ځکه وایي الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومنان هغه خلک دي چې دوی په خپل مانځه کې ویریدونکي وي. علماء لیکلي بعضې وخت انسان منځ وکي لیکن رکوع، سجده، قیام، قومې صحیح نه وي. دغه منځ په زړه ټوټه کې تاو شي، د انسان په تندي باندې وویشتلی شي چې داسې مونځ ما ته قبول نه دی. نو دغه مونځ د انسان ته ووایي الله دې داسې ذلیل کړه لکه څنګه چې زه دې ذلیل کړم. نو په ځای د دې چې دی د مونځ په کولو باندې د الله حکم پوره کړي او ځان پې د الله د عذاب نه خلاص کړي، نو دی ځان را ونیسي او په هغې عذاب کې مبتلا کړي. رسول الله مبارک فرمایي د قیامت په ورځ که د چا مونځ برابر یعنی حاضري برابره وه، نو باقي اعمالو کې به الله تعالی ورسره رحم کوي. او که د مونځ معاملې خرابه وه، باقی نور اعمالو کې به ورسره احسان نه کیږي. نو مونځ پوره کوئ، مونځ په صحیح ترتیب باندې کوئ. ومما رزقناهم ينفقون. بل صفت د متقیانو چې دریم قرآن یادوي هغه دا دی ومما رزقناهم ينفقون. او د هغې څه نه چې مونږ ورکړی دوی خرچ کوي د الله په لاره کې، یا یو غریب مسلمان سره امداد کوي، خو مطلق د رب العالمین جل جلاله د رضا دپاره انفاق کوي، خرچ کوي. ومما رزقناهم ينفقون. او د هغې څه نه چې مونږ ورکړی دوی ته خرچ کوي. بله دا ده علماء کرام لیکي دلته ومما رزقناهم، دا اصل کې ومن ما ده، بعضې حصه د مال. نو بعضې حصه د مال نه مراد علماء کرام لیکي زکات ده، چې زکات 40 روپۍ ده، دا بعضې حصه د مال ده. نو الله فرمایي زکات ورکوه. مطلب دا چې ټول مال مې نه دی پکار، په 40 روپو کې 9 شته او یو زما په نوم باندې ورکوه. نو څوک وایي د دې نه مراد زکات دی، فرضي زکات، او څوک وایي چې د دې نه مراد عام خیراتونه دي. نو دواړه صحیح دي، که خیراتونه مراد شي او یا ترې نه فرضي زکات شي، دواړه د الله تعالی په لاره کې دي.
نو دواړه ته مراد کېدلی شي. او امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې ومما رزقناهم ينفقون نه مراد د هرې طبقې سره لګي. مالدار د پاره زکات ته چې زکات به ورکوي، او عام مسلمان ته د دینه صدقه او خیرات ته چې الله فرمایي مال مې ورکړی صدقه دی وکي. او د دینه مراد علماو ته د علم خرچ ده چې کوم علم الله ما ورکړی دی خرچ کوي. ځکه چې کوم عالم د خپل علم نه خرچ نه کوي او نور مسلمانانو ته فایده نه رسوي، دا بخیل ده. څنګه چې مالدار زکات نه ورکوي هغې ته بخیل ویلی شي، دغسې یو عالم چې علم لري او د علم نه خلکو ته استفاده نه ورکوي دام بخیل دی، او په ورځ د قیامت کې به د دې علم په حق له الله ته پوښتنه کوي. خو امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي که موږ تاسو سوچ وکړو نو د عالم څخه د مالدار نه ډېره زیاته ده، بلکې د عالم څخه د هر شي نه زیاته ده. د زکات ورکوونکې د زکات نه د عالم څخه ډېره ده، د عام خیرات کوونکې نه ډېره ده. نو هغه د عالمانو فضیلت کې یو خبره کوي، هغه وایي که زه ووایم چې د عالم څخه د لمر نه ډېره ده نو دروغجن به نه یم. دلیل یې څه دی؟ هغه وایي چې لمر ټول عالم ته رڼا ورکوي او هغې ته سخا وررسي، خو دغه ټول عالم ته رڼا ورکول او سخا د د ورځې دی، د شپې چې شي نو د لمر سخا ختمه شي. او عالم چې تر څو ژوندی دی نو د علم سخا ده، او چې کله د دنیا نه وفات شو لاړه بیا هم د علم سخا خوره ده، هغه انسانانو ته فایده ورکوي. نو د عالم سخا د هغې نه لویه شوه. او که زه ووایم چې د عالم سخا د ورځې نه ډېره ده نو مبالغه به نه وي. ولې به نه وي؟ څه چل دی چې د عالم څخه دا د ورځې نه ډېره ده؟ دا زه منم چې ورځه خو باران کوي، خو چې کله ورځه وي نو باران وشي که نه، او که کله ورځه نه نو باران خو نه کېږي. نو د ورځې څخه هغه وخته پورې شو تر څو چې دی موجود دی، چې دی ختم شو هغې پسې د ده څخه هم ختمه شو. که زه ووایم چې د سپوږمۍ نه د دې څخه ډېره ده، دې کې به زه دروغجن نه یم. ولې؟ سپوږمۍ نه خلک یوازې د شپې استفاده کوي، د ورځې ته څوک استفاده نشي کولی. او عالم نه خلک د شپې د ورځې د مسائلو استفاده کوي، هر وخت چې ته پوښتنه کوي نو د عالم څخه وی ډېره لویه ده. الحمدلله دغه مرتبه نه په زور ده او نه په طاقت باندې ده، بلکې دا د الله تعالی په فضل باندې ده. عالمان چې څومره دي خوشحاله دي شي، په دې د خفه کېږي نه چې دوی سره دولت نشته. نه، الحمدلله د علم دا دولت د هر څیز نه ډېر دی. وزیر که وزارت کوي نو تر هغې پورې وزیر دی تر څو چې دا وزارت چوکۍ ورسره ده. که چېرته وزارت چوکۍ نه لاړه نو په کور کې خپله ښځه ورته وزیر صاحب نه وایي. بادشاه که د بادشاهۍ په تخت باندې ناست دی تر هغې پورې دی چې تر څو دا بادشاهي ورسره ده. کله چې دا بادشاهي لاړه او یا سړی وفات شو نو بیا ورته خلک باچا صاحب نه وایي، مګر عالم که ژوندی وي نو د احترام وړ دی، او که چېرته وفات هم شو نو بیا هم ورته خلک د احترام په نظر ګوري، او همدا وایي چې دا د فلان مولوي صاحب زوی دی او فلان دی او دا د فلان مولوي صاحب قبر دی. خلک احترام بعد د مرګ هم کوي. نو د ينفقون نه بعضې خلک مراد صدقه اخلي، او بعضې خلک ته نه مراد فرضي زکات ته نه اخلي. او بعضې مفسرین وایي دې نه مراد په خپل اولاد باندې خرچ کول دي، چې د خپل اولاد په خوراک او په تعلیم او په صحت باندې انسان خرچ کی، دا هم په ينفقون کې راځي. او دا لږه اسانه ده په نسبت د هغې دوو نورو، ځکه انسان فطرتاً په خپل اولاد باندې خرچه کوي. نو دغه قول د مفسرینو دا نرمي پکې ښکاري او په ټولو باندې دا یو شان پلي کېږي. او دا خبر هم د ځانه نه ده. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي 3 قسمه دینار دي. یو قسم دینار هغه دی چې د الله تعالی د رضا دپاره د الله په لار کې ولګوي. دویم قسم هغه دینار دی چې د اولاد په خرچ باندې استعمال کی، په اولاد باندې خرچ کی، د اولاد په تعلیم باندې، د اولاد په تربیه باندې ولګي. دریم قسم هغه دینار دی چې ته د غلام د آزادولو دپاره استعمالوي. یو انسان غلام دی او ته پیسې د هغې بادار ته ورکړې چې دی آزاد کا. نو دا 3 قسمه دینار 3 واڼه په خرچه او صدقه کې راله. خو حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك. لوی اجر په دې کې دی چې انسان په خپل اولاد باندې خرچ کوي او په اولاد باندې پیسې خرچ کوي، د هغې په تعلیم باندې او د هغې په صحت باندې او د هغې په تربیت باندې. ابو هریره صاحب فرمایي چې دا لویه صدقه ده. نو اشاره پکې دې طرف ته شوه چې د الله تعالی د رضا دپاره په خپلو بچو باندې خرچ کوه. بعضې خلک ډېر داسې کنجوس طبیعت لري، په خپلو بچو باندې خرچه نه کوي. نه پوهېږو دا انسان به دا مال ځان سره چېرته وړي، قبر ته به وړي. نه، په خپلو بچو باندې د وس مطابق داسې مه کوه چې دومره خرچو ته خپه ورکړي چې بیا ځان محتاجه کړي، او داسې مه کوه چې یو انسان بیخي ځان داسې کلک کړي لکه تیږه، ځان نه حجر جوړ کړی او هېڅ هم د الله د رضا دپاره نه کوي.
نو د بچو خو دغه تا ته سترګې دي، د بچو خو ستا طرف ته سترګې دي، نو باید چې په بچو باندې خرچ وکړي. نو دا صفت د خرچ کدا پکې نو دا متقی نه دی. نو په دې کې وای من ما و مما اصل کې من ما دی، وای په دې کې اشاره دیته ده یعنی ټول مال نه لږ مال خیر دی خرچ کا، اشاره دیته ده چې دا ټول مال د الله دی، ګورو تم د الله خو لیکن د الله تعالی د رضا د پاره خرچ کوا. رب العالمین جل جلاله دی او کی چې دا غټ صفات د متقینو دلته بیان شو په مونږ تاسو ټولو کې راشي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.